سلامونه نیکی هیله و احترامات می قبول کړئ عزتمندو کتونکو زه یم ستاسو ورور سفیر الله د الله نه امید لرم چې ټول به ښه جوړ به د عزت او د صحت په جامه به عزتمندو کتونکو نور کله په شان دي یو ځلې بیا مونږه د کم شلمان د دنګو دنګ غرونو ته راغلي یو چېرته چې زمونږ یو خوږ مشر نسیم شلماني ژوند کوي ډېر ښایسته شعر لیکي د ادب سره ډېره مینه لري د پښتنو په هر ګوټ مین دی په هر ذره مین دی د خپل وس مطابق باندې ډېر خدمت کړی دی او لګی دی نور خدمت به هم کوي زه په خپل پروګرام کې نسیم شلماني ته ډېره زیاته مینه او ښه خیالات ورته وایم. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. نسیم صاحب د ډېر وخت نه تاسو د علاقه کې ژوند تېروئ، څه مو خیال دی د علاقه کې شعر او شاعرۍ باره کې؟ ان شاء الله تعالی چې شلمان په یو فیلډ کې د چا نه کم نه دی، شعر او ادب کې ماشاءالله ډېر ښه شاعران شته. لوی شلمان کې نورا بنګار صاحب دی، زیشان صاحب دی، داسې کم شلمان کې نوید عالم صاحب دی، ډېر ښه شاعران شته. ان شاء الله چې وخت سره به دا ټول شاعران کتابونه چاپ کوي، موږ به ادب له ډېر نور خدمت کوو، پښتو ادب له ان شاء الله. نسیم صاحب تاسو چې کله په دې کم شلمان په دې دنګو غرونو کې وزیږېدئ تاسو ته څنګه دا محسوس شو چې ما کې دننه یو شاعر شته دی او تاسو بیا د ادب دپاره کار شروع وکړو؟ ډېر ښه سوال دی وکړو. ما خو د شعر او شاعرۍ سره تقریبا د سکول ټایم نه ډېره زیاته مینه وه، خاص کار د خاطر افریدي صاحب شعرونه به ما اورېده، خوښېده به هم. خو بهرحال په 2008 کې ما ته دا محسوس شو چې ما کې یو خاصیت د شاعرۍ شته دی، نو هغه ما را څرګند کړه او قلم ژبې له مې ورکړه، نو 2008 نه زه لیکل کوم. تاسو خبره وکړله چې د سکول وختونو سره زما شوق دی، سکول دې تر څومره پورې ویلی، څوم ټولګي پورې تعلیم حاصل کړی؟ ما خو سکول د 9مه پورې ویلی او د له بده مرغه مې 9م کې بیا پرېښوده، لاړم لارو ته، مسافرۍ ژوند مې اختیار کړ، تقریبا چې 15 کاله مې په لارو کې تېر کړه. او مطلب لارو ژوند به دې هم کوو، په دې کې به تاسو شعرونه خپل لیکل، ادب دپاره به دې منډې وهلې؟ صحیح خبره، ما ډېره شاعري په مسافرۍ کې کړې ده. عمر دې زیات دی، کتابونه دې څو چاپ شوي دي؟ ما خو فلحال یو کتاب چاپ دی د یادونو ډیوه، او ان شاء الله چې بل کتاب ته مې اراده لرم، مواد را سره پوره دي، ان شاء الله چې زر نظر به زه ادب غېږې ته حواله کړم، د پښتو ادب ته. بلا شاعران دي هغو کتابونه نشته دي، ستا کتاب هم شته دی، سره د دې چې کتاب مو شته دی میډیا ته کم راغلي یاستئ، ویډیوګانې هم کمې دي، څه وجه کېدلی شي؟ دا مونږ خپله یوه بدقسمتي ګڼم زه چې مونږ سره سوشل میډیا نه ډېر زیات په سایډ باندې یو. اوس ډېر زیات خوشحاله شوم چې د شلمان په نوم باندې داسې پیج چلیږي او تاسو رالی دلته، ډېر زیات خوشحاله شوم. ان شاء الله دغسې تاسو چې را سره مرسته وي نو مونږ به ان شاء الله دنیا وپېژني چې په دې علاقه کې هم شاعران شته دی. نسیم صاحب د ادب په کم صنف کې هم ډېر کار کړی دی او کم صنف مې ډېر خوښېږي، غزل کې که نظم کې؟ بس ما خو خپل ځاني خوښ هم غزل دی او تقریبا چې ټول کار مې په غزل باندې کړی دی. ښه نسیم صاحب خبر زړه خو م ډېر غواړي تاسو سره خبرې وکړو، خو مینهوالو ته به څه وړاندې کوي؟ غزل به وړاندې کوي که شعرونه که نظم؟ غزل به ورته وړاندې کوم. اول چې د غزل مطلب چې په تنهایی کې ستا یادونو سره لوبې کوم، په تنهایی کې ستا یادونو سره لوبې کوم، او په تنهایی کې ستا یادونو سره لوبې کوم، لږه بورا د سرو ګلونو سره لوبې کوم. ډېر ښایسته، زبردست، مننه. او کله یو کم او کله زیات حسابوم آشنا، کله یو کم او کله زیات حسابوم آشنا، کله یو کم کله یو زیات حسابوم آشنا، او مخ تصور کې د خالونو سره لوبې کوم. ډېر زبردست، ډېر ښایسته. مننه. او ښکاري چې زر به لیونو غوندې په غرونو سر شم، ښکاري چې زر به لیونو غوندې په غرونو سر شم، په نیمو شپو چې ستا خیالونو سره لوبې کوم. ډېر زبردست، ډېر ښایسته. او دا چې غلبیل سینه ملګرو زه ګرځوم، دا چې غلبیل سینه ملګرو زه ګرځوم، د بڼو غشو ګزارونو سره لوبې کوم. ډېر زبردست، ډېر. او ملګریه سره نه پوښتې د غم خادی وختونه، ملګریه سره نه پوښتې د غم خادی وختونه، په غم ککړ یمه غمونو سره لوبې کوم. زبردست، دا بیا ووایه. مننه. او ملګریه سره نه پوښتې د غم خادی وختونه، او په غم ککړ یمه غمونو سره لوبې کوم. او راشه ناترسه د زړګي مرهم مې ته یې کنه، راشه ناترسه د زړګي مرهم مې ته یې کنه، او ترڅو به زه دې پرهرونو سره لوبې کوم. ډېر زبردست، دا هم بیا ووایه. مننه. راشه ناترسه د زړګي مرهم مې ته یې کنه، او ترڅو به زه دې پرهرونو سره لوبې کوم.
او ډیره موده وشوه یاران زما تپوس نه کوي ډیره موده وشوه یاران زما تپوس نه کوي او ځکه سلګو فریادونو سره لوبې کوم ډیر ښایسته دی دا هم بیا ووایه ملګر مننه او ډیره موده وشوه یاران زما تپوس نه کوي ځکه سلګو فریادونو سره لوبې کوم او اخیرنی شعر چې زما نسیم د زړه مرغۍ به خامخا ګیره شي زما نسیم د زړه مرغۍ به خامخا ګیره شي د یار خورو زلفو دامونو سره لوبې کوم ډیر زبردست دی ډیره مننه او بل غزل به ته ووایم چې شعر دی چې کله کله چې جهان ته فکر وکړم کله کله چې جهان ته فکر وکړم کله کله چې جهان ته فکر وکړم لږه خوشي بیابان ته فکر وکړم او زړه زما به په داغونو داسې ډک وي زړه زما به په داغونو داسې ډک وي او ډک د ستورو چې اسمان ته فکر وکړم او بېوسي پکې په چغو چغو جاړي بېوسي پکې په چغو چغو جاړي زه چې خپل سیرې ګریوان ته فکر وکړم ډېر ښایسته دی دا بیا ووایه بېوسي پکې په چغو چغو ژاړي زه چې خپل سیرې ګریوان ته فکر وکړم او وایم سمه د جنت یوه ټوکړه ده وایم سمه د جنت یوه ټوکړه ده چې خپل خړ وطن شلمان ته فکر وکړم ډېر ښایسته دا بیا وایه شلمانو ته یې ډالۍ مننه وایم سمه د جنت یوه ټوکړه ده او چې خپل خړ وطن شلمان ته فکر وکړم او ګام په ګام مې امیدونه پکې لوټ شو ګام په ګام مې امیدونه پکې لوټ شو زه چې سوي ژوند کاروان ته فکر وکړم او راته ټول د یتیمانو په څیر ښکاري راته ټول د یتیمانو په څیر ښکاري او خدایه زه چې کوم افغان ته فکر وکړم ډېر ښایسته او اخیرنی شعر چې آینه راته حیرانه په کتو شي آینه راته حیرانه آینه راته حیرانه په کتو شي ای نسیمه چې زه ځان ته فکر ډېر وکړم ښایسته دی ډېره مننه یقیني ده چې مینوالو هم خوښ شوي وي ډېره مزه یې وکړله نسیم صاحب که آخر کې تاسو څه غزل وړاندې کوئ نوی مو لیکلی وي چې د کتاب کې نه وي ولې نه زه به ته تازه غزل وړاندې کومه چې په بونیر کې مې لیکلی زه اوس فلحال په بونیر کې ژوند کوم که نه شعر دی چې څوک چې د مینې فلسفې ته رسي څوک چې د مینې فلسفې ته رسي څوک چې د مینې فلسفې ته رسي هغه به لوړې مرتبې ته رسي ډېر ښایسته دی ډېر مننه او لري په زړه کې خواخوږي او انصاف لري په زړه کې خواخوږي او انصاف ځکه عمر هرې کوڅې ته رسي ډېر زبردست دی بیا ووایه دا مننه لري په زړه کې خواخوږي او انصاف ځکه عمر هرې کوڅې ته رسي او خوند وي د هرې میوې ځان له ځان له خوند وي د هرې میوې ځان له د کومې خوند بلې میوې ته رسي ډېر ښکلی دی ډېر مننه او ښکلي به ټول ګوته په خوله پاتې شي ښکلي به ټول ګوته په خوله پاتې شي چې ستا ښایست د اندازې ته رسي ډېر زبردست دی ډېر او بل شعر دی چې حیا د پیغلې د پلو نه لاندې حیا د پیغلې د پلو نه لاندې د پلار نیکه هسکې شملې ته رسي ډېر زبردست دی دا بیا مننه حیا د پیغلې د پلو نه لاندې د پلار نیکه هسکې شملې ته رسي او ستا د وصال په خوږو پوهه نه شوم ستا د وصال پوهه نه شوم هره واده بلې وادې ته رسي ډېر زبر بیا ووایه دا بیا ووایه ستا د وصال په خوږو پوهه نه شوم هره واده بلې وادې ته رسي او ټولو شتمنو د دنیا سخاوت ټولو شتمنو د دنیا سخاوت کله عثمان د خزانې ته رسي ډېر زبردست بیا ووایه دا مننه ټولو شتمنو د دنیا سخاوت کله عثمان د خزانې ته رسي او وی به ښکلا په نورو جونو کې هم وی به ښکلا په نورو جونو کې هم ښایست یې کله پښتنې ته رسي ډېر زبردست او یورپ ته واړو محلونو ښایست یورپ د واړو محلونو ښایست د پښتنو کله حجرې ته رسي ډېر زبردست دی ډېر او بل شعر دی چې د سر په سترګو به یې هم ووینم د سر په سترګو به یې هم ووینم دید مې د زړه سترګو کعبې ته رسي دید مې د زړه سترګو کعبې ته رسي او زیری نسیم چې د راتلو پرې وشي زیری نسیم چې د راتلو پرې وشي په منډه منډه دروازې ته رسي او بل شعر دی چې وګوره حال د مینتوب د نسیم وګوره حال د نینتوب د نسیم په ویښه نیمې شپې ته رسي ډېر زبردست دی مننه ډېره مزه وکړه زموږ ټولو خوښ شو یقین لرم د مینوالو نه چې ټولو به خوښ شوي وي اخره کې د خپلو مینوالو ته څه پیغام ورکول غواړئ نو بس خو دا پیغام ورکوم چې نفرتونه لرې کړئ مینه محبت سره ساتئ ځکه چې مینه داسې یو شی دی چې دا لانجې بدۍ هر څه ختموي سیزي او نفرتونو نه هیڅ هم نه جوړیږي
او زما یو شعر دی چې د محبت واګې بکله کې نیسو د محبت واګې د محبت واګې بکله کې نیسو او د نفرتونو جنازه په کار ده. بس دغه پیغام دی. ډېر زبردست. ډېر مننه. مننه.